دا ځل په شارجه کې د درې اړخیز شلوریز سریز په لومړۍ لوبه کې افغانستان د پاکستان په وړاندې افغانستان او پاکستان یو ځل بیا سبا د افغانستان پر خوا 7:30 دقیقې یو د بل په وړاندې د کرکټ په ډګر کې مخامخ کیږي. د یادولو وړ ده چې په دغه سیریز کې افغانستان، پاکستان او عربي امارات ګډون لري. په داسې حال کې چې شلوریزو لوبو کې پاکستان یو څه د افغانستان څخه مخکې دی یا ډېرې سیالۍ ګټلي، خو افغانانو په 2023م نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې تاریخي بریا ترلاسه کړه چې ټوله نړۍ ځان ته حیرانه کړه. وګورو چې سبا افغانستان د پاکستان په وړاندې څه کوي، په داسې حال کې چې پاکستان اکثره ځوان لوبغاړي ځان سره په سکواډ کې اخیستي، خو افغانستان بیا د خپل بهترینه سپیل ځان سره لري، بهترینه پلیران ځان سره اخیستي د افغانستان د بریا په هیله.